یک مکان ورزشی به ارزش بیش از 600,000 افغانی به حمایت مالی یک تجار در ولسوالی گیلان ولایت غزنی ساخته و به بهره برداری سپرده شد. مسئولین میگویند این مکان ورزشی تمام امکانات قابل ضرورت را داشته و هدف از ساخت آن حمایت از ورزش، جلوگیری جوانان از اعتیاد به مواد مخدر و کارهای بی‌مورد می باشد. گیلان په ولسوالۍ کې د کلب کوم دغه نو بیا مو شخصا په خپل لګښت باندې دا تقریبا شپږ اووه لکه افغانۍ په دې لګښت باندې سوی ده. نو دا مې دغه استاد سره جوړ کړی د خیر د ځوانانو دپاره چې له نشهیي توکو له نشهیي موادو له غلطو کارو له غلطو بطسو څخه راوګرځي دا خپل کلب ته متوجه شي. ورزشکاران میگویند قبلا امکانات درست برای پیشبرد ورزش در این ولسوالی وجود نداشته و از ساخت این مکان ورزشی خوشحالند. ماشاءالله د ډېر په خوښ یو. دلته مخکې داسې ورزشي کلب نه و او نه مو داسې هیله درلوده چې موږ به داسې ورزشي کلب ولرو یا به داسې یو ښه تجار ولرو چې موږ ته داسې ښه کلب جوړ کړي. د نورو تجارانو څخه هم غواړو چې ګیلان ولسوالۍ کې لوبغالي جوړ کړي، نور د امکانات برابر کړي، د زیبایندام یا د پرورش اندام کلب جوړ کړي، نور داسې دغه راجلب کړي، استادان راولي او سرمایه گذاری وکړي په ګیلان کې. از نظر تحقیقات کارشناسان، افرادی که به طور منظم ورزش میکنند از سلامت روانی و عاطفی بهتری برخوردار بوده و میزان بیماری‌های روانی کمتری دارند.